پښتو سندرغاړي نادیه ګل هم اخر ځان وشرمول او غلطه ویډیو یې وایرل شوه. ملګرو د نادیه ګل دغه ویډیو څنګه او چا وایرل کړې ده؟ که غواړئ چې د نادیه ګل همدا ویډیو ګورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو په ویډیو کې راسره تر پایه پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له څو ورځو راهیسې د نادیه ګل د دغه ویډیو په اړه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات پوسټونه کېدو. نو موږ چې هم کله ریسرچ وکړو او دغه ویډیو مو را پیدا کړه نو موږ غوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړو. نادیه ګل چې یوه پښتنه ډانسره او سندرغاړې ده چې اول یې په پښتو ډرامو او سټیج ډانسونو کې کار کول او بیا وروسته یې د پښتو سندرې شروع کړې او وخت ناوخته د خپلو مینوالو د خوشحالولو لپاره د عربو ملکو ته هم ځي چې هلته په عربو ملکونو کې مسافرو ته ډانس شو کوي او مسافر هم د زړه د اخلاص پرې پیسې شیندي او هغې ته نغدي پیسې هم ورکوي. خو اوس یې په سوشل میډیا یوه ویډیو وایرل شوې ده چې پکې ښکاري نادیه ګل د یو هوټل په کمره کې لا یو سړي سره همدا غلط کار کوي. ملګرو د دوی دغه ویډیو پوره 8 منټه ده چې پوره لوسه او بربنډه ده. په دې ویډیو کې نادیه ګل او هغه سړي پوره ځان بربنډ کړی دی. اول یو بل سره گپ شپ لګوي او بیا ورسره همدا غلط کار کوي. ملګرو لکه څنګه چې مو درته وویل چې د نادیه ګل همدا ویډیو پوره لوسه او بربنډه ده نو موږ یې هم د یوټیوب د پالیسي په وجه دلته تاسو ته نسو شیر کولی. که د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به یې له تاسو سره شریکه کړو. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.